د طالبانو مشر ملا هیبت الله د ښځو د حقونو په اړه فرمان خپور کړ. دا چې کوم فرمان دی دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د افغان طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی چې پکې د ښځو اړوند ځینو شرعي او حقوقي مسایلو یادونه شوې ده. په دې فرمان کې د نکاح پر وخت د ښځې یا نجلۍ رضایت، ټولنه کې د ښځو په اړه ناسم ذهنیت، ښځه مال ګڼل، د کونډو ښځو شرعي حقونه او دویمې نکاح، د ښځو د مهر حق او د یو کس لخوا د خپلې میرمنو ترمنځ په عدل خبرې شوې دي. خو په فرمان کې د ښځو د کار کولو حق او یا هم د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. دا هم مهم او نادري ټکي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیواله ټولنه او بشري حقونو ډلې پرې ټینګار کوي. دا مهال افغانستان کې ګڼې مسلکي او هغه ښځې چې پخوا یې دندې درلودې په کورونو ناستې دي. همداراز له ځینو ولایتونو پرته په ټول هیواد کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې هم دا مهال ښوونځي ته نشي تللی. طالبان ټینګار کوي چې د مناسبو شرایطو برابرېدو وروسته به تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. د طالبانو مشر د حج، اوقات او اطلاعاتو کلتور وزارتونو سترې محکمې او خپلو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د دې حکم د پلي کولو لپاره د ګامونه پورته کړي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. والسلام.